په دې وروستیو کې د فرهنګي بنسټونو په ګډون د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د مطالعې د فرهنګ د ودې او دودولو لپاره هڅې چټکې شوې دي او روان کال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د کتابونو ګڼ شمېر نندارتونونه ترسره شوي دي. په عامه ځایونو کې د نندارتونونو پر دوام دا ځل د کابل ښار اړوند د پلسوخته په سیمه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیهقي ریاست له لوري 2 ورځنی نندارتون ترسره شو او لسګونه ځوانانو پکې برخه واخیسته. د دې نندارتون مسؤلین وایي چې هدف یې له دا ډول نندارتونونو څخه په ټولنه کې د مطالعې د دود عامول دي او هڅه کوي د دغه ډول پروګرامونو لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځوي. له دې څخه مو هدف دغه د زموږ کوم ځوان قشر یا ځوان نسل د کتاب کتلو مطالعې ته تشویق سي. الحمدلله ښه مثبت نتیجې لري ځکه کوم نندارتونونه موږ مخکې جوړ کړي وو یا دې وروسته جوړوو د تیر په پرتله مینوال ورځ تر بله زیاتېږي. ورته مهال کابل ښاریان د دې ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي او وایي چې دغه پروګرامونه کولی شي چې ځوانان له نورو لارو راوګرځوي او مطالعې کولو ته یې وهڅوي. نمایشگاه کتاب من فعلا خودم از پانتون البرنی از مسیر کاپیسا زه له کاپیسا ولایت څخه راغلی یم او دلته تېرېدم ومې لیدل چې د کتاب نندارتون جوړ شوی دی او ورته راوګرځېدم. ډېر خوشحاله یم او دا زموږ لپاره ډېره لویه خبره ده ځکه دغه ډول نندارتونونه ځوانانو ته انګېزه ورکوي، هڅول کیږي او له کتاب سره یې مینه زیاتیږي. د نندارتونونو د جوړېدو په هکله که درته ووایم دا په ټولنه کې یو ډېر مؤثر او ګټور کار دی چې ترسره کیږي. که دغه ډول نندارتونونه دوام پیدا کړي زه په ډاډ سره ویلی شم چې روان بد وضعیت څخه موږ وتلی شو او بیا هم وایم چې دغه ډول نندارتونونو دوام د ټولنې لپاره ډېر مهم او مؤثر دی. د دوی په خبره حکومت او نور فرهنګي بنسټونه دې په ټول هیواد کې ورته نندارتونونه جوړ کړي او هڅه دې وکړي چې له همدې لارې ځوانان مطالعې ته راوبولي. نو دغه کارونه همدغه نندارتونونه اوس نن چې په پلسخته کې دا په نورو ځایونو کې که دا پلي شي په جدي ډول سره د باندې کار وشي نو ځوانان تشویقېږي. نو زه چې اوس خپله په لار روان یم دا چې ما ولیدل دا نندارتون زه خپله راغلم تشویق شلم ورته کتاب مې وکتل هغه مې وکتل نو واقعا دا یو ډېر ښه کار ده او ځوانان دې مطالعې لپاره ډېر تشویقېږي په دې کار سره. ټولو هغه مسؤلینو چې د ځوانانو سرپرستي کوي موږ ورڅخه غوښتنه کوو چې زموږ ته دغسې پروګرامونه برابر کړي تر څو موږ د کتاب لوستنې سره لا بلد شو او خپله کتاب لوستنه داسې عامه کړو لکه په نړۍ کې چې عامه ده. که څه هم په دې وروستیو کې د کتاب د لوست او د مطالعې د دود د عام کولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي خو افغان ځوانان تر ډېره له مطالعې سره د واټن لامل وزګارتیا بولي او زیاتوي چې حکومت دې د دوی پر وړاندې شته ستونزې له منځه یوسي. احسان الله کریمي CMG کابل.